تازه خبر: آیا ولسمشر غني او ملا برادر رښتیا هم په قطر کې سره لیدلي دي؟ تازه په ټولنیزو رسنیو کې کومې اوازې خپرې شوې دي؟ آیا حقیقت لري که نه؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. په ټولنیزو رسنیو کې اوازې په ګوته کېږي چې ملا برادر او ولسمشر غني په قطر کې سره لیدلي دي. دوی په ګوته کوي چې د دوحې په تړون کې د واک اسانه لیږد زیات شوی. د دې ناستې په جریان کې دواړو مشرانو له زاړه حکومت څخه نوي حکومت ته د واک رسمي لیږد پلان کړی دی. د اوازې د زلمي خلیلزاد وروستي بیان لخوا تایید شوی دی. هغه وویل چې دا د غني لپاره د دوحې موافقې مطابق نه و چې واک پرېږدي او له واک څخه پرته هیواد پرېږدي. یادونه دا یوه اوازه ده او تر اوسه پورې رسمي سرچینو نه ده تایید کړې. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي د پخواني ولسمشر اشرف غني تېښتې په سوله ییز ډول د واک لیږد ګډوډ کړ. نوموړي ټینګار کړی چې افغانان خپله د اوسني نامعلوم برخلیک عاملین دي. خلیلزاد همداراز ویلي چې افغان لوري مذاکراتو ته آماده نه شو او همدا د حکومت د سقوط لامل شو چې په وینا یې په دې کې د یو استازي په توګه دی هیڅ ملامت نه دی او تاریخ به د ده هلې ځلې ثابتې کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.